بله مسله مستحب طریقه دا ده چې جنازه کې 3 صفونه جوړ شي. یو خو هغه حدیث موږ بیان کړو چې د چا په جنازه کې 40 کسانی موحدین الله یې بخي. 40 کسان خو شرط پکې څه دی؟ موحدین چاته ویل کېږي؟ چې خالص د الله بندگی کړي، عقیده د توحیدی، باباګانو والا، مزارونو والا، قبر پرس دا نه وي. 40 کسان ستا جنازې کې ولاړو که نه، الله ته بخي. څومره لوی د الله رحم دی. یو بل حدیث کې 100 کسان راغلي دي. نو 100 او 40 څنګه؟ نو بعض علماو دا جواب کړی دی، وي اوله کې 100، اوله کې 100. رب العالمین مهرباني ډېره کړې، 40 ته دی راکوز کړو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم 40. او بعض علماو څه ویلي دي، دا ګزاره حال دینداره نو بیا 100 موحدین پکار دي. او که ټیټ دینداري بیا 40 پوره دي. اوس دا په موته باندې ده. دنیا کې چې موږ چا سره ژوند تېرو، جنازه کې به هم دقه ولاړ شي. دا زما او ستا مرضي ده. هم طریقه چې جنازه کې کسان څو صفونو کې تقسیم شي، 3 صفونو کې تقسیم شي. دا مستحب طریقه ده او دا غوره طریقه ده. که څوک یې ونه کړي نو څه حرج پکې نشتی. دا نه چې جنازه نه کېږي. ښه، د هغې نه بعد حدیث راوړی دی، او دا حدیث ما ذکر کړی خو مسلې موږ نه دي ذکر کړي. د عایشه رضی الله عنها روایت دی، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض ليس فيهن قميص ولا عمامة. وکله چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شو نو په 3 کپړو کې کفن کړی شوی، په 3 صادرونو کې. یو خو هغه صادرې سپینې وې، ټکې سپینې وې. دویم یمانیه، د یمن د علاقې. د یمن صادرې ډېرې مشهورې. یو روایت کې حدیث هم راځي سحولیه. سحولیه، سحول دا په یمن کې یو علاقه وه، هلته به دا صادرې جوړېدې، ډېرې مشهورې وې. د هغه ځای نه به راتلې نو هم دقه صادرو کې 3 صادرې وې، ټکې سپینې وې. رسول الله وسلم پکې کفن کړی شوی دی. وی لیس فیهن قمیص ولا امامه، په دې کې کمیس نه و او په دې کې پټکی هم نه و. یعنی صرف 3 ټوټې وې، صرف څه وې؟ 3 ټوټې. کفن ګوره مړي له ورکول دا فرض کفایي دي. فرض کفایي یعنی چې بعض مسلمانان یې وکړي نو د نورو نه ګناه څه شوه؟ هغه ساقطه شو. او که ټول مسلمانان غلی شي، څوک کفن نه کړي، نو ټول ګناهګار دي. ورسره دا مسله یاده کوي، کفن په چا باندې دی؟ یعنې یو سړی مړ شو، د ده د کفن ذمهواري په چا باندې ده؟ ذمهواري یا خرچه چې کومه د کفن ده هغه به د ده د مال نه ورکړی کېږي. او دا مسله که څه ما تاسو ته بیان کړې وه چې په میراث کې اولنی کار به دا کېږي، څه؟ د کفن دفن خرچه. اولنی کار دا دی چې کله څوک مړ شو که نه او د نه مال پاتې شو، نو اولنی کار به دا کېږي چې د ده د کفن دفن خرچه که څوک یې نه ورکوي هغه به له دې نه ویستی کېږي. دا طریقه ده. اوس د ده مال نشتی، سړی غریب دی، نو بیا په هغه چا باندې لازم دی، په چا باندې چې خرچه لازم و په ده کول. لکه بچی مړ شو، خپل مالی نشتی، په پلار باندې لازم دی. پلار مړ شو، په بچی لازم دی که د هغه سره مال نه وي. ښځه مړه شوه، خاوند. او په دې طریقې سره دا په دې شرط چې کله د هغوی سره خپل مال نه وي. اوس د دې کس سره مال نشتی، څوک چې به خرچه کوي د هغه سره مال نشتی، هغه هم غریب دی. نو بیا کوم بیت المال چې د مسلمانانو دی هغه به دا کار کوي، هغوی به دا کار کوي. بیت المال موږ هسې مسئله ذکر کوو، بیت المال هم خرچه نه کوي.
ځان یې غلی کړی دی او دا حق نه ادا کوي. نو بیا په مسلمانانو کې چې چاله الله وس او طاقت ورکړی دی په هغه لازم دي چې دا خرچه وکړي. او دا ډېر د خیر کار دی، د عرب ته خبر دي، ځکه ورشه د دوی چې کوم د مړو لامبولو ځایونه دي دا هم دوی د الله د رضا دپاره جوړ کړي دي، چې دای سره ګاډي، دای سره کټونه، دا لامبئ، کفنکۍ، خوشبوکۍ، تاله مقبرې ته وړي، که خښول دله نه درځي خښوي یې دله. د دې خیر نه دا خلک خبر دي، که نه کېږي به پرېږده. او که زمونږ طرف ته شي نو په دې مسله کې موږ ډېر شاته یو، که نه غلطه مې ووي. داسې ذمواري زمونږ علاقو ته چا اخیستې ده چې یو سړی د الله وله طاقت ورکړی او هغه دا ویلي چې داسې یو ځای تیارو، یا دا چې د کفن خرچه که هر څوک په ما ده، په قبر کې که لرګی لګي، که خزه لګي، که څه لګي، د هغې ذمواري په ما ده. ما خو نه دي اورېدلي، که تاسو اورېدلي دا جدا مسله ده. حالانکې ګوره ګران کار نه دی. روزانه څه خلک خو نه مري چې روزانه چې بس په سوونو خلک مري. چېرته میاشت کې یو کس نیم مړ کېږي که نه، میاشت کې کس نیم دپاره کفن او دفن خرچه کول څومره خرچه ورپې راشي. خو لکه دا بدبختي ده، دې ته څه وایي؟ بدبختي چې خیر لارې دومره ډېرې دي خو موږ ترې غافل یو. اوس دا روجه روانه ده، په یو جومات کې دسترخوان لګول د روژه مات دي، څومره خرچه ورپې راشي. یا یو ځای کې تنبو لګول، خیمه لګول، او هغې ته د کلي خلک رابلل چې د چا وس نه رسي دلته راځئ، په دې به څومره خرچه راشي. دومره خرچه خو پرې نه راځي که نه، څومره چې زموږ په کورونو کې ټیلونه او رخام لګېدلي او څومره چې زموږ جیدادونه دي، دومره خرچه خو پرې نه راځي که نه. زموږ د وړو سره قیمتي قیمتي موبایل دی، موږ کوشش کوو چې دې نه ولم ګرانې والو. او دغه خیر ته وګوره، بیا موږ په عربو پسې خبرې کوو. او تعجب به کله وکړي چې کله ته زموږ په دې علاقو کې یو غټ ځای ویني چې هغې کې روژه ماتې ورکړی کېږي او پېشمنۍ او له پاسه پې نوم دی عربي لیکلی شوی دی، دا د هغه د طرف نه کېږي. افسوس خبره ده. ولې موږ سره دومره څوک نشته؟ راشه دومره مال دی دې خلکو سره، ته به ورته حیران شي. دومره مالدار پکې دي چې دې عربو دا مالدار ورته نه رسي. خو اکه خبره ده موږ بار بار کوو، الله چاله هر چاله د نیکیانو توفیق نه ورکوي، دا بعضو خلکو له ورکوي. نو زما تاسو ته نصیحت دی که اوس هم رسي کفن دفن خبره راشي نو کوشش دا کوه چې ستا په برخه شي. زه به یو حدیث ذکر کوم او ډېر ناشنا حدیث دی. رسول صلی الله علیه وسلم وی من غسل مسلما، چا چې مسلمان له غسل ورکو، مړي له غسل ورکو، فکتم علیه، دا پکې شرط دی، او رازي ځان سره پټ وساتو، بهر چا ته قصې نه کولې چې داسې و او داسې و. زموږ ابا بیا الله توبه ګناهګارو ډېر، دا مخ یې سم راپړسېدلی او خېټه یې داسې وه، خپې یې داسې وه. که چېرته ته د عبرت دپاره چا ته قیسه کې نو یو وخت کې وکړه چې هغه یو خو د دې کس ته لامبولو نه لري، هغه وخت بل نوم به پکې نه ښیي. داسې ویلی شي چې او موږ یو پیر یو کس لامبو هغه بې لمانځه او داسې شي و، عجیبه کار دا شی، داسې خبره نه ده. که چا راز پټ کو او دی مسلمان له غسل ورکو، غفر الله له 40 مره، الله به 40 پیرې بخي، 40 پیرې بخي. ومن حفر له فأجنه، او بیا کنده وکنسته، یو کس راولګېدو کنده وکنسته، قبر یې وله جوړ کړو یا ځمکه کې وله ځای ورکړو. موږ خو بې جګړې کوو چې که لږ ډېر ځای د چا د قبر وي چې هغه هم د خپلو حدودو کې
را دننه کو عام مقبره خپل خاص جیدات ته راواړو د بعضو خو دا کوشش دی. اوس دا واوره یو سړی دی مسلمان لی ځای ورکو چې راو دلته مړي ښخوئ دا ځای دی مړي پکې ښخوئ. اوس دې کې یو کس خو نه ښخېږي که نه ډېر خلک به ښخېږي او بیا به دله کوم وخته پورې پراته وي الله اکبر قیامت پورې. نو بیا واوره اجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. قیامت پوری په ده پسې اجر سټارټ دی لکه ده چې یو سړي له کور ورکړی هغه پکې اوسېږي د قیامت پورې د اجر روان دی قیامت پورې. ته چې اوس کور جوړ کړې او بیا یو غریب له ورکړې ګران کار نه دی ګران کار دی ځمکه ورکول بیا کور جوړول او بیا هغه له ورکړي چې دا ستا شو دی پکې اوسېږي الله به څومره اجر درکوي. دا مړی چې تا وله قبر جوړ کو ځای دې وله ورکو الى یوم القیامه رسول صلی الله علیه وسلم وایي د قیامت پورې دې سړي ته د اجر روان دی د قیامت پورې دا سلسله روانه ده. ها بیا واوره مخکې موږ خو د کفن خبره کوله ومن کفنه او چا چې مسلمان له کفن واغستو کفن یې وله ورکو کساه الله یوم القیامة من سندس و استبرق الجنه د قیامت په ورځ به الله دله د جنتي ریخمو کپړه ورکوي. دا روایت امام حاکم امام بیهقي راوړی دی. نو کوشش کوئ که داسې څه موقع دې مخې ته راځي نو مې ضایع کوه او دومره خرچې پرې نه راځي. په کفن به څومره خرچه راځي تاسو حساب کې ولګېدئ 10,000 تا ډېر ونه وي 2,500 3,000 4,000 که څه شی او تا ته به د قیامت په ورځ څومره اوچت نعمت میلاوي او خپل ورور دې په پرده کې کو. نو دا بعض کارونه ډېر اسان دي خو موږ ته کول شیطان راته ګران کړي دي چې نو دا که زه وکړم حالانکې ګوره 4,000 روپۍ چې سړی هلته چکر له دې چې وځي که نه په 4,000 کې صرف دی چای او پکوړې څکي چې ملګري د سره یي که نه او ته وځي پیاله پیاله چای څکي او پکوړې ورسره یو څه وخورئ 4,000 روپۍ به ورکړي. خو چې کله درته ووایي چې دا 4,000 یو مسلمان له ورکړه کفن به پیدا کړي بیا درته دا 4,000 دومره ډېرې شي چې بیا دته غریبي م رامخې ته شي او بچي ورته م رامخې ته شي او را روان نسل ورته رامخې ته شي را روان نسل چې هغوی به څه خوري هغوی به څه څکي نو دا ټوله بدبختي ده نورې څوم نه وي دا بدبختي ده او محرومه کېدل دي د نیکیانو. نو رسول صلی الله علیه وسلم په څو کپړو کې کفن کړی شی و 3 کې 3 کپړې سپینې د سنت طریقه ده کفن به په کوم رنګ کې په سپین رنګ کې د سنت طریقه ده او رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي چې سپینې جامې اغوندئ دا په ژوند کې هم غوره دي د ژوندو لباس هم دی د نارینهو او چې مړ شو نو بیا څه دی بیا کفن دی زنانو دپاره هم بیا سپین دی. موږ به صرف یو څو منټه پاتې د نارینهو خبره وکړو نارینه به څنګه کفن کې ما تیر شوي درس کې دا خبره کړې چې مؤلف له پکار و چې راول سر نه شروع کړی زنکدن نه او بیا د مړي لامبول او بیا کفن او بیا دفن او بیا جنازه خو هغه د ترتیب الټه کړی نو د کفن مسله یې رامخکې کړې ده په کای دلته بیا د غسل مسله یې الغرض هغه د کفن مسله رامخکې کړې ده. 3 کپړې په دې کې پټکې نشتی دا مسله یاد کړئ مړي ته پټکې په سرول دا بدعت دی. بیا بعضو علاقو کې دی عالم ته پټکې په سروي یعنې که عام خلک هغو ته پټکې مړي ته نه په سروي خو عالم ته په سروي دا بدعت دی. 3 کپړې به راوالي هغه به خورېږي یو شان
په دې کې به دا نه ګوري چې بعض خلک وي کفن ګران والا او بعض ځان له اګستی د اصلي اسراف دی او دا ناروا کار دی کوم چې عامه کپړه چلیږي هغه کپړه راواله په دې څه شوشه نه کېږي نه په دې الله ته بخي بعضې لا د زمزم په اوبو کې وینځي دلته راوړي ځان سره او ما په خپله په حرم کې لیدلي داسې خواره کړي او دا اوبه به وراړي باید دا خلک بس چې دا ګوره سود دي وایي دا چې په دې اوبو وینځو نو بیا الله بخي او مزې شو ټول به ځان له یو کفن چې دی وینځو او پروت وي او چې څه کې کوه بیا په دې کفن کې به د حق کې هر څه به وبخلی شي نو دا غیر شرعي خبرې دي او کمزوري مسلې دي درې کپړې دا به خوري کې لګو دا ټیبل دی کټ دی دې لږ دا کټ دی په دې به درې کپړې ور واچي یو شان او هرې کپړې منځ کې به خوشبو ور واچي دا سنت طریقه ده مستحب دی هرې کپړې منځ کې به خوشبو وي نو دا مړی و بیا په دې له پاسه کېښودی شي اولنۍ کپړه چې کومه بر راغله د هغې ښی طرف په راواړئ بیا به دا ګس راواړئ بیا به ښی بیا ګس بیا ښی بیا ګس او سر طرف ته به ډېره کپړه راولي له غوټه ورکې بیا راواړئ پې د خپو طرف ته به لږ ځای راشي خپو نه زیاتي ځای به لږي او د سر نه زیاتي ځای به هغه ډېري الو بیا ښه مزېداره غوټه ورکې او راواړئ او دا ولي اول یو غوټه راړې بیا یو کپړه بیا بله بیا یو بیا بله ټولې په یو ځای ولې نه راړې دې دپاره چې دا نه کولاویږي یوه قبر کې او عجیبه دا صورت حالي چې په انسان باندې راځي دا موږ ټولو باندې راځي الله دې هغه ورځ موږ ته اسانه کړي دا مختصر طریقه ده د کفن د سړو دپاره نور پکې هېڅ هم نشته ګورئ چې دا چا ګرانه کړې ده هسې بازو ګرانه کړې او که په ده باندې څه کپړه پرتې په عورت باندې لکه په عورت باندې چې کله د ایزي کپړه پې پرتې هغه دې ته لاندې بیا راښکودی شي کپړه پې راړې هغه ټیم کې ته راکاږه هغه ټیم کې ته راکاږه او که بلپره څه د مړي نه څه ځي تشي مچازې ډکې مچازې نه ودرېږي نو عورت خوا کې هغه ته څه کپړه ایښودی شي د دې دپاره چې د ده نه څه نه وشي دومره ګرانه مسله نه ده دا بعض مسلې موږ هسې ځان ته ګرانې کړي دي دا بعض مسلې موږ هسې ځان ته ګرانې کړي دي نور اسانه طریقه ده تشوان شته دلته راکړه یو درې راکړه دا ګوره کفنونه شو لکه درې کپړې دي او داسې په دې موږ وایو چې په کټ باندې او دا مړی دی اولو بیا دا ښی طرف ته راواړو داسې بیا دې بیا ګس راواړو بیا ښی بیا ګس او داسې ټول دې تاو بر سر ته وګوره ډېر ځای پاتې شو دا چې داسې راتاو کې غوټوله ورکړه کپړه دې چیړله دې تاو کړه او راواړو داسې خپو طرف ته لږ ځای پاتې شو دې نه چیړله تاو کړه او اوس دا کفن شو نو دومره ګرانه مسله نه ده چې کله چا اورېدلي نه هغه و چې ګوره دا به څنګه کاري او بعضو بیانولو والا ګرانه کړې ده بعضو بیانولو والا چې دومره غټه کیسه جوړه کړې ده دې کې به دا یو دې کې به دغه یو دې کې به داسې نه ساده درې کپړې هغې کې مړی خښېږي نارینه د زنانو مسله هغه به تفصیلا په روان درس کې راځي او روان درس خو به د روجې نه بعد یې که ژوندي وو